السلام علیکم زه فواد باچا پریویسلی موږ بحث وکړو په کیبلینګ باندې اگین ځینې خلک دي چې هغه وایي یار موږ دا کورس د سر نه شروع کوو نو تاسو دا په یوټیوب پلی لیست غونډ په یوټیوب هم دی او فیسبوک باندې هم دی نه پلی لیست تاسو د سر نه شروع کولی شئ صحیح ده اوکې نو پریویسلی موږ بحث وکړو چې دا کیبلي کم ډیټا ټایپ اف ډیټا ټرانسمیشن کوم یاره نږدې کومه چېرته لاړم alright type of transmissions کې زموږ سره انالاګ او اسynchronous دا ټول براډ بینډ او بیس بینډ موږ په دې باندې بحث وکړو د هغې نه بعد بیا موږ کیبلو باندې فوکس وکړو چې right there کیبلی ټایپس اف کیبل چې دي هغه څه دي دا ټول موږ دې لپاره کوو چې یاره دا ډیټا چې کوم مطلب دا په کیبلو کې دننه ځي او دا د یو ځای نه بل ځای ته پاس کېږي د سورس نه ډیسټینیشن ته ځي او دا ډیټا چې دا په منځ کې ورکېږي او که نه ورکېږي مطلب دا چې د اټنویشن د دې څنګه کېږي او که نه کېږي اټنویشن مطلب دا چې یو ډیټا چې دا هغه سره ته ونه رسي ختم شي سسپټیبلټي هغې ته ویلی کېږي چې ډیټا دننه په منځ کې مطلب دا یو کس ته راتلی شي او کتی شي اوس ګوره فار ایگزامپل سسپټیبلټي هغه دا هم ده چې اوس ګوره موږ به د دې نه لوکوټې وځو او دلته به وردېږم زه به اوس راشم دا ګوره اوس کیبل راغلی دی پوه شوې که په دې کیبل دا کیبل چې دی که دا کیبل زموږ فایبر اپټکس نه وی بل دا نور یو ټي ایس وی یا دا بل وی دا معنی نوم وسیر شو آن ټاپ خو ګوره دلته اوس دا کیبل تلی به دې کیبل کې ټول دا ډیټا چې دا موو فورورډ کېږي که دا انټروډر چې دی دی کېناستو او دا دغه وکړو دی ته ښه باقاعده دی کتی شي چې ستاسو ډیټا چې دا تاسو سرچ کوئ ایچ ټي ټي پي هغه ټرافیک چې دی ټول تاسو ته مطلب هغه ته راتلی شي او کتی شي نو که په هغې کې دلته تاسو پاسورډ ورکړئ او که تاسو ویب سایټ کړئ ټول انفارمیشن چې دی هغه ښه باقاعده کتی شي نو دغه شانتې د دې کیبل لپاره زموږ سره بیا سیکیورټي مطلب د چې کوم کیبل په کار و په هغې موږ بحث کړی پریویسلی لیکچر چې هغه وګورئ اوس چې کوم دی زموږ سره اوس دوه قسم frequencies دي دا وایرلیس والا دي په دې کې زموږ سره راځي FHSS او دا بل دی DSSS نو frequency hopping spread spectrum او دا بل دی direct sequence spread spectrum دا و زموږ سره ګوره فریکوینسیانې دي چې دا فریکوینسیانې چې کومې دي دا ښه باقاعده مانیټر شوي دي زموږ سره یو ایس ګورنمنټ دی دلته اوس دا یو ایس ګورنمنټ چې دی د دې یوه ایجنسي دلته او دې ایجنسۍ ته ویلی کېږي فیډرل کمیونیکیشن کمیشن اف سی سی دی ته ویلی کېږي د دې ویب سایټ دلته دی او دا دی چې دی په براډ بینډ باندې ښه باقاعده فوکس کوي موسټلی په excuse me سیویلین باندې چې ګوري یاره کم نمونه فریکوینسي چې دا الاو کو او ناټ الاو کو اوس د 5G چې دی نه ښه باقاعده دی ایوالویټ کوي ګوري ګوره اوس دلته ما لیکلی چې ګوره in the world of wireless communication certain technology and industry are allocated specific frequency ranges transmission نو اوس دوی چې په دنیا کې ځینې کمیونیکیشن او ټیکنالوجي دي چې هغه یو قسم انډسټریانې دي هغې انډسټریانې چې دي هغه سپیسیفیکلی سپیکټرم چې کوم دي فریکوینسي رینج چې کوم دی د فریکوینسیانې چې کومې دي د ریډیو فریکوینسیز دي او الکترونمیګنیټکس چې کوم چې دي نو په هغې کې بیا انالاګز راځي ډیجیټل راځي دا ټول چې کوم دي دا چې موږ ورکوو نو دا ښه باقاعده مانیټر کېږي اوس په امریکا کې د فیډرل کمیونیکیشن کمیشن چې کوم دی اف سی سی ښه دا باقاعده ډیسایډ کوي چې دا فریکوینسیانې چې دي د دې به څومره ریسټرکشن موږ کوو ځکه که نه چې کیدی شي چې د هیلث پرابلم ورسوي نو اوس دا فریکوینسیانې ستنې اوس دلته لګېدلې دي او اوس ګوره زه به وځم دا اوس موږ رالو ګورئ د دې ستنو نه راشي دې ستنو ته ښه باقاعده دغې ستنو ته او دا وایرلیس ډېر شی د دې ستنو نه بیا دا ستنو ته راشي دا انټیناګانې چې کوم دي یعنې دا انټیناګان د ښه باقاعده د وایرلیس نیټورک چې کوم دی دا راشي دا فریکوینسیانې چې دي دا ښه باقاعده ګرځي تاسو هیله نه پاسه په دې ګیپ کې اوس دا بیا لاړ شي دی مطلب دا چې ډرون سره سیلفونو سره دې ټولو سره دا اټیچ شوي دي دې باندې به وروسته خیر وایرلیس باندې موږ بحث کوو وروسته خو
په دې منځ کې خو ډېر شی خلک دی هغه خلک چې دی په ګاډو کې ګرځي بهر ګرځي کورونو کې دی نو دې ته ویلی کېږي چې یاره دا فریکونسیانې خو موږ الاو کړو خو دا فریکونسیانې چې دي دا هیلت مطلب دی نقصان رسوي او که نه رسوي او که هیلت خو یو شی دی خو بل اصل کې که دا کمیونیکیشن د فریکونسي چې کومه ده دا موږ لیږو دا ډیټا موږ ته یوځي نه بل ځای ته لیږو او ورځ باندې مخکې به ګوره کیبل هر یو انفراستراکچر کې به کیبل وي اوس چې دی نو اوس ورځ هر یو شی چې دی هغه وایرلس ته ټیکنالوژي ته کنورټ کیږي او دا هغې وایرلس ټیکنالوژي ته لاسه اوس هر یو کس چې دی هغه په هر ګوټ کې کېنستی شي او موبایل کمپیوټر او ټي وي هر شی کنیکټ کولی شي وایرلس ټیکنالوژي سره او دا وایرلس ټیکنالوژي چې دا هغه خو موږ موډم په کور کې لګېدلی هغه موډم چې کوم دی هغه یا راوټر چې کوم دی هغه موډم راوټر چې دی یا موډم دی یا راوټر دی هغه وای فای رینجز چې کوم دی هغه ورکي 100 فیټ پورې څه پورې هغه په هغې به ترو کېږي خو بهر چې زموږ سیلفون یې کوم کار کوي هغه خو زموږ سره په انټیناګانو باندې کنیکټ شوي دي نو هغه انټیناګانې چې دي هغه په هغې کې زموږ سره دوه قسمه زموږ سره دلته دي چې شو زموږ سره دوه قسمه مطلب د سپیکټرم دي موږ سره اولنی فریکونسي هاپینګ سپیکټرم چې کوم دی HS دا اولنی و بیا د هغې نه بعد زموږ سره راووتو DSSS زه به د DSSS وایم او FHSS وایم خاصه کې چې د نوم چې زه په دې پښتو کې ډایرکټ د انګلیش راځم نه زمانه ګډوډ کېږي خو مین مقصد دا و چې یاره موږ داسې کار وکړو چې موږ انټرفیرنس چې کوم دی یا جیمینګ چې کوم دی یا انټرسپشن چې کوم دی د ویوز ته دا ډیټا چې موږ د یو ځای نه بل ځای ته موو کېږي چې دې کې څوک رادننه نه شي او دغه بل کس چې ما تاسو ته وښو دلته چې اوس ناست د بابا دلته ناست دی نو دا کس چې اوس نګیا دی دی ښه باقاعده یا ته کیبلونه او یا دغه شانتې دې ته وایرلس نه د ده سره خپله انټنا یې هغه انټنا کنیکټ کړي او دا ټول HTTP کنیکشن چې دي دا ټول کوم چې دی څه نمونه خلک کمیونیکیشن کوي پاکټ یو بل ته لیږي رالیږي نه دا انټرسپټ کولی شي او دغه ډیټا چې کومه ده ځان ته مطلب ډیکریپټ کولی شي دغه شان دی موږ وایو چې یاره HTTP ته استعمالوئ په وایرلس باندې نو عمر له HTTPS استعمالوئ په هغې باندې ما خیر بحث کړی و پریویسلی او نن سبا زموږ سره IoT ډیوایسز څومره سیوا دي هر یو کس چې دی بای هغه ښه باقاعده اوس وایرلس ټیکنالوژي استعمالوي وایرلس ټیکنالوژي چې ده هغه ښه باقاعده چې دی نو هغه زموږ سره انټرفیرنس یا جیمینګ او یا انټرسپټر راتلی شي اوس ګوره جیمینګ هم دا دی چې ځینې کمپنیانې دي هغه جیمر ولګوي نو کله چې هم تاسو په هغه ځای کې په هغه ځای کې موبایل کار نه کوي نو هغه ځای کړی چې هغه فریکونسي چې کومه دي دا فریکونسیانې چې دا بندې کړي ښه نو اوس د دې نه مخکې موږ اوس راشو او موږ به فوکس وکړو فریکونسي هاپینګ سپیکټرم چې کوم دی FHSS دا اوس زموږ سره دی اوس دا څه شی دی په اصل کې ګوره اوس زموږ سره فار ایگزامپل 2.4 ګیګا هرټز او 2.4835 ګیګا هرټز دا فریکونسي زموږ سره د سایډ دی کوم دی او زموږ سره دا چینل چې کوم دی F1 F2 دا ټولې چینل دي اوس چې کله هم ډیټا لیږي نو دا FHSS چې کوم دی دا ګوره یو چینل دی دا F1 یو چینل دی یوه لاره دی چې نه غتلی دی نه دا بل ټایم دی لاندې دا F2 بل چینل دی F3 نو په دې FHSS کې چل کوي دا ټیکنالوژي چې کومه ده د ډیټا راوالي د دې نه جم کی دا یو بیټ چې دی دا یو شی دا دلته ولېږي دا په F2 باندې رواني بل بیټ چې دی هغه 5 باندې لاړ شي دویم چې دی بیا دریم نمبر چینل ته راشي د بل 6 نمبر چینل ته راشي بل 1 نمبر چینل ته راشي بل راشي او هغه ډیټا چې دا هغې کس ته ریسیو شي نو جدا جدا ډیټا چې دا په جدا جدا چینلو باندې روانه شي نو که ایون که څوک انټرسپشن وکړي نو هغه انټرفیرنس یا انټرسپشن وکړي نو هغه ډیټا هغو ته نیمه لاړه شي یا ورته ورنه رسي نو دا به میلیټري وي او دا استعمالوله نو بیا چې زموږ سره سیویلین کله رالو نو هغه هم FCC والا چې کوم دي ښه باقاعده ریسټرکشن پرېږدي چې هلکه دې نه سیوا به دومره تاسو به دومره ګیګا هرټز کې د ډیټا نه لیږئ دومره ګیګا هرټز باندې اوس هغې زموږ سره رینجز نشته خیر تاسو په خپله باندې کتی شي خو مین مقصد دا دی چې زموږ سره دا FHSS چې کومه وه دا به یو تقریبا چې یو شارپ غوندې کې ډیټا به لیږله بینویت د دې ډېر کم و په ډیټا تھرو باندې نو د هغې نه بعد زموږ سره چې کله بیا اوس انټرنیټ رو سیوا کېږي او هغه ګیګا بایټس چینج کېږي او نور هم کله مطلب دا دی چې حد نه سیوا غټېږي نو د هغې نه بعد زموږ سره راورسېدو او رغې کړه ډایرکټ سیکوینس سپریډ سپیکټرم چې کوم دی DSSS نو دا ټیکنالوژي زموږ سره راله او په دې کې اوس چل کوي ګوره اوس زموږ سره له پاسه تاسو خیال وکړئ دا سوډو نویز سیکوینس چې کوم دی دا ډیټا دې ته وردننه شوه د سپریډینګ مډولر چې کوم دی
ماډولیټر ودلته موږ وایي په یو کې ماډولیټر نه دی دا سپریډینګ ماډولیټر چې کوم دی د ډیټا د دنه رااله دا ون چې ته کوم لیکلی دی دا ډیټا د رااله اوس ګوره پن سیکوینس یا اور پن کوډ یا وی سمپلی کال چپ دا چپس چې کوم دي زمونږ په موبایل کې چپس دي هغه موبایل موږ په د ټیکسټ میسج ولیکو ته چپس په تھرو باندې هغه ته دی د سپریډینګ د ماډولر چې کوم دی زموږ سره هغه انټینا چې په موبایل کې دنه کنه اوس نن مخکې به کارل شي براوتی اوس ودانې و ډایرکټ زی نو دغه چپ ته وردن شي دغه ترانسمیټر چې کوم دی زموږ سره د ترانسمیټر دی او دلته زموږ سره ریسیور دی د دې ترانسمیټر ته دا راورسي او دا چې دی د خبرانیز دی کما ګوره دا this p and sequence is known both transmitter خدا sequence دی دا د ترانسمیټر او د ریسیور بوت کار کوي دا شی چې کوم دی فنل چې کوم دی دا زموږ سره چې دی ډیمولیټ او ډیکوډ ان د انفارمیشن اوس ګوره موږ په دې کې چې کله انفارمیشن موږ بهر ته لیږو او موږ د ډي اس اس استعمالو دا په وایډ رینج باندې زی دا انفارمیشن دی د رادنه شو دا د بیا ترانسمیټ شو سیګنل لاړې دا نمبر 2 ته او دا نمبر 2 د بل موبایل یا بل سزي ته راورسېدو آلته باغی کې ریسیور دی نو دې ته واپس دا انفارمیشن دلته رالو او دا ټول چې دی دا ایزمبل کی او دلته په اوریجنل ډیټا بیا خلکو ته ریسیو شي اوس پته سوای چې یاره دا څنګه اوس ګوره ډېر لري ته بسې ځکه نه ځما که نه چې دی کوشش دا کوي چې دا په وایډ ایریا کې ولیږي یو خو د اف ایچ ایس ایس یو دلته یو نری غوندې کې ډیټا به لیږله یو نری غوندې کې دغه اوس دا ډي اس ایس چې کوم دی دی په بینډ ویډ دی غټ دی مطلب دا اف ایچ ایس ایس چې دی یو نری غوندې کې پایپ و په هغې کې به لګړو بدله بل پایپ و بل پایپ نری پایپونه و نو هغې باندې به ډیټا د اوبه چې به تاسو به ډېر شی پایپونه به خو نری به نه اوبه به ډېره په کمزورۍ اوس دلته دا یو چې دا یو پایپ دی خو دومره غټ پایپ دی چې اوبه پکې ټوله خورا روان یا سر بل غټ پایپ بلکې نه هغه ته بیا ګرځي یاره دا اوبه موږ کم ځای کې رانیسته چې ډېر شی اوبه او ډېر شی خورا روانه نو دغه شان زموږ سره ډي ایچ اس اس چې راغی دا ډي اس اس نه سره ډي ایچ اس ډي اس 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 چې کوم دی دا زموږ سره په فیوچر کې به اوس پته نه لګي چې والله علم چې په فیوچر کې به نور هم سره وځي خو اوس میجارټي کمپنیانې چې کومې دي او ټیکنالوژي چې کومه ده استعمال ډي اس 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 ځکه چې وای فای زموږ سره وسته انن سبا زموږ سره بینډویډ چې رو سی واقعي دا غیر لپاره زموږ سره سپیکټرم چې کوم دی هغه ویو ریډیو چې کوم دی هغه زموږ سره سیوا کیږي فریکوئنسي چې کوم دی نو ګوره زموږ سره دا چې دی ریزیسټنټ ټو انټینډډ اور انټینډډ جیمینګ دا څوک جیم کولای نشي کته یو سیګنل جام کې هغه بل جام کې دی نشي ځکه چې دا یو ډېر وایډ دی ته اوس غټ پایپ دی هغه ته بندې هغه لپاره به غټ مطلب دا سیستم ګوري بیا بل غټ سیستم نور لپاره ګوري نو دا ډیټا په دومره قسم ترانسمیټ کیږي په سیګنل باندې چې دا غي جیمینګ لګوټي ګران کاری پاسبل دی خو ګران کاری ګوره یو چینل چې دی هغه د ډیرو خلکو لپاره استعمالول شي دا یو پایپ دی نه ډیرو بور لپاره دا پایپ استعمالول شي مطلب دا چې ډیر شي مطلب وب چې دا په یوه باندې شي او بل دا چې دا وب په یوه باندې هم روانه دغه بیک ګراوند نویزینګ چې کمی دي په دې ډیټا کې هغه ته هم ختم شي د انټرسپشن مسله دا غي ختم شي نو مین مقصد دا و چې ګوره زمونږ سره حکومت چې دی کنه په سر لا پاسه سری زمونږ سره دا حکومت دا ما کنیکټ کړی دی نه د حکومت دلته یو اس ګورنمنت چې کوم دی دا خبره ده دا ایجنسی دا چې دا د خبره ده لاګان ریستریکشن راغی او دا ریستریکشن چې کوم دی دا د کمپنیانو دغه اوس پتا سوای چې یاره دا څوک دا کمپنیانې استعمالي یاره نه پوهیږم چې یو فون ټیلینار دا ټولي کمپنیانې شو یا دا غونه غټي نوري کمپنیانې چې دا سیګنل دا کمپنیانې حالت سدي اوس دلته هم دنیا شه دلته هم د مثلا ویرایزن هم دی ای ټي ان ټي دی او نور د سي کمپنیانې دي چې هغه هم دا سرویسز چې دی دا پروواید کوي اوس کته خلکو کې دا انټناګان چې دا ډېر شي ځینې کې لګېدلې دي په هر یو ځای کې تاسو بار خیال وکړئ دا ډېر شي انټناګانې هغې پورې دا قسم لغه نښتې دي د راوټر یا د ریسیور او ترانسمیټر دا ټولې په هغې پورې نښتې دي په دې کې هم بیا قسم وي دا بیا هر یو کمپنۍ چې دا هغه جدا وي دا کېدای شي څوک یې مینج کوي او د هغې ذمهواري څوک اخلي خو مین مقصد دا دی چې زموږ دا کم ډیټا چې دا ترانسمیټ شي او دا په دې طریقه باندې ترانسمیټ شي چې په دې کې دننه انټرفیرنس یا جیمینګ یا انټرسپشن ونه شي نو اوس موږ رو را نږدې کېږو د هغې نه بعد به بیا خیر موږ اوس رو راغلي یو موږ به سیټلایټ نیټورک ته راځو چې دا سیټلایټ نیټورک څنګه کار کوي ګوره هلته ما ګیپ فایل هغسې دی او د موږ سره بیا زموږ سره بلوټوت ټیکنالوژي چې کومه ده هغې کې به موږ انشاءالله بحث کوو را نږدې کومه ګینې د موږ سره بیا بلوټوت
ټیکنالوژي دلته زموږ سره باغې باندې بم باس کو خو رو به بس دا لیکچر چې کوم دی ان شاء الله موو فورورډ کیږي. زه امید کوم چې تاسو ته کلیریفیکیشن ته اف ایچ اس اس او د ډي اس 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 په باره کې وشو. هر یو ګوره هر یو کمپنی موږ د ویوز چې کوم راځي ریډیو فریکوینسي چې کوم دي دا خو باقاعده مانیټر کیږي او د دې کوم زور چې کوم دی هغه د هم په هر ملک کې جدا جدا ایجنسیانې دي هغه کنټرول کوي. ټیکنالوژي کمیشن کنټرول سنټر چې کوم دي هغه خو باقاعده دا کنټرول کوي ګوري چې یار دا پس یوان راځي کېدای شي هغه هیلث پرابلم وي کېدای شي باغې کې نور داسې پرابلم وي ملټري اجازو لپاره چې کوم فریکوینسیانې دي هغه ټولې ګوره دا استعمالوي د انټینګانې او د هغې ریسیور او ټرانسمیټر چې کوم دي هیویلی مانیټر دي او ګوري چې یار دا دومره حد ته ونه کړو ځکه چې زموږ سیویلیان بهر ګرځي او هغه بیا خراب شي ځکه زموږ وجود چې دی هغه هم د سټیټک انرژي نه ډک دی نو کوشش پکاري چې مطلب دا چې زموږ ته نقصان سبا ورځي ونه رسي. زه امید کوم چې تاسو انجوای کوئ. زموږ دا فل لیست چې کوم دی د کورس دا په دې یوټیوب چینل باندې اویلیبلی او که په یوټیوب چینل نه په ویب سایټ باندې به هم باقاعده اویلیبلی. زه امید کوم تاسو انجوایمنت وکړو.